ها ولیکو وینډو کی پلس آر سره به رانواړو دې کې ولیکو WIN ټیک شوه WINWORD وینورډ په دې کې سپیس راشي وین سپیس ورډ ټیک شوه WORD بیا به دا نه رن کېږي ټیک شوه یا MS ورډ ولیکې نو ایگزیکیوټیبل نیم د دې دی WINWORD ایگزیکیوټیبل نیم هغه نوم ته وایي کوم چې موږ په رن کې لیکو ټیک شوه وینورډ چې ولیکې انټر کې هغه کولاو شي ها وینورډ کې دې کې موږ ویلی چې تیار لیکل راځي از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ او بند ټیک شوه انټر دې سره تیار لیکل راځي نن به راځو اپس بټن پسې بیا دویم دی خوم کې چې کوم دی موږ سره لومبی کټ کاپي پیسټ دا ځان له یو ریبن ګروپ دی دې کې به موږ خبرې کوو ټیک شوه دا لیکل مې وکړه په یو ټاپک مې وکړه دې له ما ورکړو نوم KPK ټیک شوه KPK ټاپک باندې مې وکړو دا لږ کنټرول B سره بولډ شو یا دلته راشي دیز نه لیکل بولډ کېږي دا B ورغلی ټیک شوه او دې سره اټالیک شو دلته مې ولا سایز یاد کړو ټیک شو ها اوس دې لیکل چې کوم دا ما دلته کړي دا ټاپک ټیک شوه دا زما دلته لاندې په کار دی دا ټاپک ټیک شوه دا خبر ځای نه ختموم او لاندې راوستل غواړم نو کټ دا قینچي والا سیمبل یې ورکړی دی سره کټ کېږي دا لاندې مې په کار دی ټیک شوه نو چې دا کټ باندې کلیک کړي ګوره اوس دا کټ باندې ته کلیک کوه کار نه کوي ټیک شوه ځکه نه کوي چې هغه ځای کې دې هېڅ سلیکشن نه دی شوی اوس که ته د بل سلیکشن وکړې نو هم به کټ کار کوي پیسټ دا پیپر بورډ دا نښه یې ورکړې ده ټیک شوه ورسره چې کوم دی پیپر ورکړی دی نو پیسټ دا تاله کوم څیز تا کټ کړو هغه به اوس پیسټ کېږي ټیک شوه یو پیره پیسټ په دویم ځل یې پیسټ کولی پیسټ څومره ځل پیسټ کول غواړې ټیک شوه بس یو ځل پیسټ شو بس دا بیا زما نه دی په کار ټیک شوه ها کټ مې پېښ شو یو څیز د یو ځای نه کټ کول او بل ځای ته وړل ټیک شوه او زه یم چې دلته دیز نه کټ کوم نو دلته دې پاتې شو بره دې م راشي نو هغه بیا کاپي ده ټیک شوه کاپي ګوره 2 پیجونه نښې ورکړي دي کاپي کنټرول پلس C د کاپي شارټ کټ دی او کنټرول X د کټ شارټ کټ دی ټیک شوه کاپي باندې مې کلیک کړو زه دې نه یو کاپي په کار ده دلته ټیک شوه نو انټر سره لاین بریک کېږي لاین لاندې راځي ټیک شوه یو لاین دغه ته زما پیسټ په کار دی د څه نه د دې KPK نه نو پیسټ باندې کلیک کړه د پیسټ شارټ کټ چې کوم دی کنټرول پلس V دی ټیک شوه UPS بند ټیک شوه ښه نو بیا ورپسې چې کوم دی ټیک شو ښه دلته راشو ټیک شوه کټ پیسټ باندې پوه شوې که نه ټیک شوه کټ کاپي پیسټ ټیک شوه بیا ورپسې دی فارمیټ پرنټر ټیک شوه فارمیټ پرنټر ټیک شوه فارمیټ پرنټر به څه کار کوي ګوره دلته رالم په لیکلو ما یو فارمیټ ما ولګو بولډ شو که نه اټالیک هم شو دا څیزونه ټول په فارمیټ کې راځي دلته رالم په لیکلو مې دا یو سټایل اپلای کړو ټیک شوه دې له سایز ما دې نه زیات کړو ټیک شوه دې ته فارمیټ وایي ټیک شوه دا فارمیټ چې کوم دی زما اوس دلته لاندې په دې نور لیکلو په کار دی دا فارمیټ په دې نور لیکلو په کار دی نو دا فارمیټ پرنټر چې کوم دی هغه لیکلو کې به دې کلیک کړی دې کرسر چې کوم ځای کې بلینکینګ کوي د کرسر وایي ټیک شوه دا چې کوم ځای کې بلینکینګ کوي ډبل ایکس سره به فارمیټ پرنټر باندې ما کلیک کړو ټیک شوه اوس فارمیټ پرنټر ما سره دا برش رالی زه چې دغه فارمیټ په کومو لیکلو لګوم دا به سلیکټ کړم دلته به راشم ټیک شوه هماغه فارمیټ به په دې لیکلو ولګي ټیک شوه فارمیټ پرنټر اوس دا فارمیټ ختموم نو دلته ګوره دلته راشه دا دی کلیر فارمیټینګ ټیک شوه نو دغه فارمیټ به واپس ختم کړي ټیک شوه ها فارمیټ به څه کار کوي هماغه لیکل چې تا پې لیکلو باندې یو سټایل او سایز هغه هر څه اپلای کړي هغه په نورو باندې اپلای کړي به ډبل ایکس او فارمیټ پرنټر باندې کلیک کړي لاندې به سلیکشن چې کوم ځای اخلي پای به اپلای کېږي اوس زه دا فارمیټ دلته مې کلیک کړی دی ډبل ایکس مې فارمیټ راوایستو زه هم په یو ټکي اپلای کوم یا په یو ډاکومنټ مې کلیک کوم صرف په ډاکومنټ اپلای کوم په ډاکومنټ کې صرف په ای کلیک شو نو صرف هغه ای باندې اپلای شو ټیک شوه نو چې څومره ځای ته سلیکټ کړې په هغې به اپلای کېږي کنټرول پلس زیډ بټن سره ته یو سټیپ وروسته تللی شي ټیک شوه ښه بیا پیسټ کې یو دی پیسټ سمپل پیسټ کنټرول وی والا کار کوي ټیک شوه بل دی پیسټ سپیشل ټیک شوه پیسټ سپیشل به څه کار کوي او پیسټ سپیشل د څه دپاره دی ټیک شوه نو هر کله چې پیسټ کې یا پیسټ سپیشل کې نو پکار دی چې تا یو کاپي اخیستې دي لیکلو نه کنټرول C سره مې دې نه کاپي وایستله دلته مې لاندې کلیک کړو اوس رالمه پیسټ کې پیسټ سپیشل ته ټیک شوه پیسټ سپیشل کې دا خبرې دي
یو دی ورلد مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ فارمیټ ټیکس RTF انفارمیټ ټیکس پکچر فارمیټ HTML فارمیټ او انفارمیټ انکلوډډ ټیکس ٹھیک شو بل پکې پیسټ لینک دی بل پکې ډسپلی آیکن ها ٹھیک شو ها اوس ګوره او زه رالم دلته ما مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ ما لیکو ګوره دا به څه کار کوي زه چې ټول لیکلو نه کاپي اخلم او پیسټ کوم لکه دا ټول لیکل دي دې نه زما کاپي په کار ده کنټرول C سه مې د کاپي وایسته د لاندې ځای کې مې کاپي په کار ده خو زه یم چې ما له په لیک ځای کې راشي لکه که زه کنټرول وي سه دا پیسټ کړم دا لیکل به هم دومره ځای نور نیسي که نه زه یم چې دا ما له ټول یو وړوکي ځای کې راشي یو آیکن کې بس دومره ځای کې دی راشي د لیک ځای کې کوم ځای کې یا کرسر بلینکینګ کوي دلته به راشي پیسټ سپیشل ده ټیک شوه پیسټ سپیشل کې به راشي مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ او په دې کې به واخلي ډسپلی ایز آیکن ٹھیک شو په یو آیکن کې مال راوړه کم یو آیکن د آیکن کم یو سټایل دی خوښي دا ټول آیکن دی ټیک شو چې هر یو آیکن ورکې نو هغه ته یو آیکن خوښ که به زه یم چې د یو آیکن کې راوله که نوم ورکې کیپشن مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا ته یو نوم ورکولی شي ما اوکې کو دا ټیک شو اوکې مې کو دا لیکل به ما څه کې پیر شي دا ټول لیکل ما څه دی ډاکومنټ دا آیکن چې کوم رالی دې کې دننه پیسټ شو اوس چې ډبل ایکس سره زه په دې اوپن کړم اما ته ځان اوپن کېږي ټیک شو او یو فایل دننه په دې کې دننه ځان سره سیو کولی شي ټیک شوه ها را به شو اوس شراب ها فیس سپیشل ته به راشو اوس فارمیټډ ټیکس RTF فارمیټډ ټیکس RTF مطلب دی ریچ ټیکس فارمیټ ټیک شوه ها دا آیکن ما ډیلیټ کو اوس دې ما یو فارمیټ ما ولګو فارمیټ څه کلر بولډ اټالیک انډرلاین ټیک شوه بولډ اټالیک انډرلاین ورسره په دې لیکلو یو کلر ولګېده کنټرول C سره مې همدغه فارمیټ همدغه لیکلو نه کاپي وایسته لاندې مې کلیک کو ټیک شوه اوس کنټرول V سره که پیسټ کې نو دا لیکل به همدغه شانتې پیسټ کېږي که نه دې ته ریچ ټیکس فارمیټ وایي RTF وایي ټیک شوه اوکې مې کو همدغه شان پیسټ شو ټیک شوه هغه د کنټرول وي والا کار کوي خو اوس د دغه لیکل چا کلر کړي دي ټیک شوه او ما ته چې د کلر لیکل دي دا ما له کلر مه پرنټ کوه همدا کلر لیکل ما له ساده پرنټ کړه ټیک شوه نو بیا به راځي انفارمیټډ ټیکس به اخلي انفارمیټډ ټیکس چې کوم دی دا به تاله همدغه لیکل ساده حالت کې پیسټ کړي چې اوکې کې بس همدغه لیکل به تاله ساده فارمیټ به ته ختم کړي بولډ به هم ته ختم کړي اټالیک به هم ته ختم کړي انډرلاین به هم ته ختم کړي او هغه لیکل به له ساده حالت کې پیسټ شي نو اوس تا سره پرنټر لګېدلی دی او تا له دې لیکلو نه کاپي په کار ده دې لیکلو نه له کاپي په کار ده او زه یم چې ساده حالت کې پرنټ کړه یو فارمیټ اټالیک هم ته ختم کړه انډرلاین هم ته ختم کړه کلر هم ته ختم کړه نو بیا به انفارمیټډ انکلوډډ ټیکس اخلي نو دا بیا دې تاله حتمي په پیسټ سپیشل کې انفارمیټډ ټیکسټ انفارمیټډ ټیکس به څه کوي فارمیټ به ته حتمي ها بل دی پکچر فارمیټ پکچر فارمیټ به څه کار کوي تصویر والا فارمیټ کې به تاله لیکل راولي خو دې سره یو دا کار هم کولی شي که تا سره ان پیج انسټال وي نو د ان پیج د لیکل ته په اردو کې راوستلی شي ټیک شوه که نه او د دې نه علاوه همدا لیکل هم ته ځان سره پکچر فارمیټ کې راوستلی شي ځکه زه رالم کنټرول پلس C سه مې دې نه کاپي وایستله ټیک شوه زه یم چې دا ما له دلته پیسټ کا خو پکچر فارمیټ کې تصویر په فارمیټ کې مال پیسټ تصویر فارمیټ کې به دا کاري چې تصویر فارمیټ کې به ایډیټینګ نه کېږي دغه لیکلو کې به نور لیکل کېږي خو تصویر په فارمیټ کې به ایډیټینګ نه کېږي ګوره دلته رالم نور لیکل کوم کېږي که نه ټیک شو او د پکچر فارمیټ ما که زه کلیک کړم نو دې سره دا بوکس شان راشي په دې کې لیکل نه کېږي یا به بره کېږي یا به لاندې کېږي نه به کېږي بل چې دې ما ته کلیک کړي نو دغه ویو سره چې کوم منیو بار دی دلته ګوره یو بله خبره راشي چې ته فارمیټ وایي ټیک شوه فارمیټ دې ما مختلف قسم پریم وغیره هم اپلای کېږي ټیک شوه چې کوم په دای معنی اپلای کېږي نو دا د پکچر فارمیټ کار دی په سپیشل کې بل دی پکچر انهانس میوټاپایل ټیک شوه دا هم هغه پکچر دی خو دې سره پوره وینډو راځي ټیک شوه ځای ورسره چې کومي هغه ورسره لږ زیات راځي ټیک شوه او دې کې بل دا کاري چې دې کله ته روټیشن وغیره ورکې ټیک شوه نو د دې لیکلو دا سایز چې کوم دی هغه به ګډوډ کېږي ټیک شوه اوس لیکلو تو ګوره روټیشن سره هغه مکمل ګډوډ شو او د بره چې کوم دی سره هغه لیکلو روټیشن حالت سره دغه شان مکمل ګډوډ کېږي نه ټیک شوه چې هغې له روټیشن ورکړي هغه دا شان تا ته به ښکاري لیکل ټیک شوه دا اوس لاندې لاړ ټیک وګوره لیکل به ډېر ګډوډ کېږي نه د هغې په شان دی نو دا دوه پکچر فارمیټو کې دا خبره ده ها بیا د
HTML فارمیټ HTML فارمیټ وي HTML مطلب د هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج ټیک شو HTML ځان له پروګرام د کوم کې چې د انټرنیټ لپاره ویب سایټ جوړیږي ټیک شو او د کې چې کوم د ما لیکل کړو www.google.com ٹھیک ہے google.com مو لیکو چې زه انټر کوم اتوماتیک د دې یو لینک جوړ شي ٹھیک شو لینک یې جوړ شو اتوماتیک اوس که په دې مې ته راشي کرسر دی خو راوړي تا ته کنټرول پلس کلیک ټو پابلیک کنټرول پریس ونیسه ورسره چې کوم دی کلیک وکړه نو تا به چې کوم دی څه ته بوځي د ګوګل والا پیج ته به ډایرکټ بوځي خو سانه بل اوپن ځکه چې انټرنیټ نشته نو هایته نشي نو دا تا له لینک جوړي اوس چې ته دا پرنټ کې کنټرول اف 2 ګوره فرنٹ پریویو کې دا تا سره کلر پرنٹ کیږي ٹھیک شو او کو دا لیکل ستا په کار یو دا پکې ساده فارمیټ کې په کار دی ٹھیک شو نو دی یو لینک جوړ شوی دی ٹھیک شو سره جوړ شوی ګوګل والا سره ٹھیک شو کنټرول سی سم ته کاپی وایستله دلته رالم زم چې دا مال پیسټ کا په کم فارمیټ کې پیسټ کا په HTML فارمیټ کې پیسټ کا ٹھیک شو اوکے کا طالب ما HTML اغه لینک والا فارمیټ کې پیسټ کې چې کله ته دی لیکل راځي تا ته به دا خبر اور سب اتوماتیک راځي چې کنټرول پلس ټیک ټو پال لینک کنټرول سره کلیک وکړه چې تا اغه لینک ته بوزي ټیک شو زم چې دا خبره دی ور سره نه راځي نو هغه د پاره بسو کې را بشي پیسټ سپیشل تا په دې کې به واله س ان فارمیټډ انکلوډډ ټیکس نو دې سره پته دا فارمیټ هم ختم شي ور سره به لینک والا خبر هم ختم شي وروزه دې کې ته درې غمه دغه نه وي چې ته کنټرول سره کلیک وکړه چې تا ته لینک پاره شي دا هم ناراضي به چې کله کنټرول اپ ټو سره پرنٹ پریویو ګوري نو تا ته هغه ناوم ناراضي چې کلر وغیرہ یا انډرلاین دا سيزونه پکې هم ختم شي نو دا د ان فارمیټډ انکلوډډ ټیکس خبر و ها بل پیسټ اس هایپر لینک ٹھیک شو پیسټ اس هایپر لینک بس کار کوي پیسټ اس هایپر لینک بدا کار کوي چې تابه د یو فایل نه نور لیکلو ته بوزي ٹھیک شو لکه تما یو ټاپک لیکو KPK ٹھیک شو از ایکوال ټو RAND بریکټ سٹارټ ٹھیک شو بریکټ بند ٹھیک شو دا لیکل ما وکړو بیا رااله کنټرول پلس انټر سره بل دا ما لیکو پاکستان ټاپک والا ما دا لیکل وکړو یو 3 پیج تیار شو ټیک شو 3 ډاکومنٹ تیار شو او پاغه کې چې کم دی مختلف قسم لیکلو شو ټیک شو ها دې کې چې کم دی دې کې ما یو لیکو CHARSADD 400 دا معنی از ایکوال ټو RAND بریکټ سٹارټ او بند دا درې قسم لیکلو شو ټیک شو 400 دا KPK پاکستان درې ټاپک ما لیکلو شو او زه ما چې دا ما سره په زرګونو پیجونه دي په مختلف خارونو باندې یا په مختلف ډاکومنټ باندې لیکل شوی دي زه چې په کم یو باندې کلیک کوم چې ما چې په کم ټاپک زما پکاري ما دی هغه ټاپک ته بوزي ټیک زه نوم به پیج ته رالم ګوره ها دلته رالم دلته ما سره بلا زرګونو علاقې دی په هغه باندې خپل نمونه دي خپل لیکل شوی دي پر علاقه خپل لیکل شوی زم چې کوم علاقې یا کوم ټاپک باندې کوم یا ما سبق دی ټیک مشقونه دي ما په یو پاکستان باندې بیل لیکل کړی KPK باندې بیل سبقونه دي پر زم چې په کوم پیج د کوم ټاپک باندې کلیک کوم چې ما هغه ټاپک ته اتوماتیک بوزي ټیک نو هغه د پاره به ته دا سیو کې همه کنټرول اس سره مې سیو کو په ډیسکټاپ باندې او په دا نوم باندې ٹھیک شو ځکه چې کله دا تاسو وکړی نه نو دا پیسټ اس هایپر لینک والا کوم کمانډ چې دی دلته دا بیا تاسو سره کار نه کوي ٹھیک شو دا پیسټ اس هایپر لینک اوس هم کار نه کوي ځکه ما وخت ته دوی چې پیسټ خبره کم ځای کې مرাজি اې دا لپاره ضروری ده چې تا کاپی مایستی نو راډیو د یو ټاپک نم چې کوم دی کنټرول سی سره کاپی وایستله ٹھیک شو دا ته ځان له پیج کوم پیسټ کول شي دلته پیسټ کوم مختصر ټیک دلته رااله ما پیسټ اس هایپر لینک کم KPK ټاپک شو ٹھیک شو دویم نمبر ټاپک ورپسې پاکستان دی زما چې د پاکستان والا کاپی والا ما چې ځال ته کلیک کوم او ډایرکټ دی ما پاکستان والا ټاپک ته بوزي ٹھیک شو ظاهري پیج کې ولاړم کار پیج کې ولاړم خو چې زه په پاکستان باندې کلیک کوم چې اتوماتیک دا ما سکه پاکستان ته دی بوزي KPK ما کلیک کوم KPK ته باندې بوزي ٹھیک شو دلته ودرې دا ما اورالم پیسټ اس هایپر لینک ٹھیک شو پاکستان هم رااله و دا نه پس ظاهري نور چې ارسم ټاپکونه بس هم دا طریقې ده کاپی وته اخلي خو ټول مخ کې ته ضروری ده چې ډاکومنټ تازه سره سیو کړي ٹھیک شو چې سیو نه دا به کار نه کوي ٹھیک شو دا کمانډ به کای نه کوي دا خای ټیک شو هدا تراله موزه چې دا ټاپک کوم پیسټ هایپر لینک یو لینک جوړ شي ټیک شو د لینک واده لیکل بلو کلر کی ټیک شو که انټرنیټ تاسو ګولاو کوي کنه ګوګل کې چې کوم لیکلي او پای کې دنه نور لیکل پراته نو هغه بلو کلر کی
چې پای ما دا شان کلیک وکړي تا نور لیکلي ته بوزي دا شان دی کې هم چې ته کلیک وکړي تا به ته بوزي اوس ما 400 دا والا ته مې بوزه ټیک شو نو کنټرول سره په کلیک وکړه تا به ته بوزي اوس ما چې کنټرول بٹن نیسم نو دلته ګور د خیند د لاس نه جوړ شي زم چې کنټرول خبره دې مور سره راځي ټیک شو نو را بشي اپس بٹن ته د کې والی ورلد آپشن او په ورلد آپشن چې کوم دی په دې کې ټول د ورلد سیټینګ پروت دی دا یوز کنټرول پلاستیک ټوپالو لینک ټوپالو هایپر لینک وته استعمالول غواړي چې دا کنټرول بٹن ز پریس کوم ماته دی هایپر لینک چې کوم دی هغه کولاویږي دا چک ما اپ کو ټیک شو او چې دا چک ما اپ کو اوس ماته بس ضرورت نه راځي ماته به دې ضرورت نه راځي چې زه د کلیک کوم او بیا دی ماته هایپر لینک کولاویږي د کنټرول بٹن به څه نه استعمالوم کاری دلته کنه یوز کنټرول پلاستیک ټوپالو هایپر لینک وته دا استعمالول غواړي دا کنټرول دا بٹن زم چې کنټرول بٹن وسنه استعمالوم نو اوس بدلته سره راځي کلیک ټو پالو لینک کلیک کوا طالب لینک پالو کیږي طالب لینک ته ملاویږي ټیک 400 دا ټاپک اوس بلا علاقې دی بلا ټاپکونه دي یا یو کتاب دی در سره کم سبق لواړي کم ټاپک دی زم پاکستان ته کلیک ډایرکټ پاکستان لیکل ته بدی بوزي ټیک شو نو دغه د هایپر لینک کارو ټیک شو فیس ټیس هایپر لینک د دین علاوه دلته د لیکل سټایلونه دي چې په کم ځای سلیکشن واخلي زه اوس دا دومره ایریا ما سلیکټ کړه دلته راځه د ټول سټایلونه ته اپلای کولی شي دي کې د اردو لیکلو دپاره خپل دي پښتو دپاره خپل انسټالولی شي ځان سره ټیک شو او هغه چې کوم دی یو کلیک سره هغه څه کېږي په هغې باندې اپلای کېږي ټیک شو اکثر دې کې لکه اوس مختلف ضرورتونو دپاره استعمالي ټایم نیو رومن پکې زیات استعمالېږي ورکړي چې ټي آی ورکړي ټي آی ټایم نیو رومن دا سټایل دی او بل پکې استعمالېږي یو نوم ما نو ذهن نه شو خو که خیال لیکلی د ماکه وایرس بلاستو شي هغه لیکل کړي د اینو په شان لاندې ښکاري هغه هم په دې کې شته بیا دغه شانتې شوي ښه دا سایز چې غټ یو کلر نو دا بیا صفا ښکاري ښه بولډ دی ټیک شو لیکل بولډ کېږي واضح ښکاري ټیک شو بولډ چیک اپ شي نو هغه ختم شي کنټرول بی شارټ کټ دی اټالیک سره لیکل لږ پترس ښکاري کنټرول آی شارټ کټ دی بیا انډرلاین دی په انډرلاین کې قسمونه دي یو سنګل انډرلاین دی یو ډبل انډرلاین دی کنټرول پلس یو ټیک شو کیبورډ نه پریس کړي نو دغه سنګل انډرلاین دی ټیک شو ټیسټ وغیره کې هم راځي کنټرول شفټ ډي دی پریس کړه نو ډبل انډرلاین شي ټیک شو دغه ډبل انډرلاین ته دې نوم راوستلی شي کله چې دلته راشي ګوره سنګل انډرلاین ډاټ والا انډرلاین ټیک شو دې نه علاوه مور انډرلاین په مور انډرلاین کې بیا نور زیاتې خبرې دي ټیک شو د لیکلو سیټینګ او بولډ اټالیک دلته هم راغلي دي هیډنګ وغیره هم اپلای کولی شي بیا سټریک تھرو ده سټریک تھرو څه ته وایي زم چې دا لیکل مانه غلطۍ کې شوي دي ټیک شو غلط مانه شوي په دې د پاسه یو لاین راکاږه یا تاسو به تا لیدلي ګوره یو قیمت یي آر ایس ټیک شو آر ایس 200 ټیک شو هغه 200 بیا ختم شوي که نه د پاسه یو لاین راښکلي ټیک شو نو دا شانتې دا سلیکټ کړې او دلته راشه سټریک تھرو دیز نه ډایرکټ اپلای کېږي د پاسه پې هغه لاین راکاږي ټیک شو اوس پکې ډبل سټریک تھرو غواړي نو بیا راځي مور انډرلاین ته او په دې کې به چې کوم دی واخلي ډبل سټریک تھرو ټیک شو نو دا پې د پاسه ډبل لاینونه راولي ټیک شو ښه ډبل مور انډرلاین کې بیا چې کوم دی سبسکرپټ دی ټیک شو او سوپر سبسکرپټ او سوپر سکرپټ H2 فارمولي والا خبره ده ټیک شو دلته رالم زه اوس پیپر جوړوم میتھس وغیره یا نور دا شان پیپر چې کومي H2O ټیک شو دې کې کوم یو انسا هغه وړه ټوی ټیک شو ټوی نو دا سلیکټ کوم شفټ ایرو کی سره هم سلیکشن کېږي دا شان د ماوس کرسر سره هم کولی شي دا وړی نو د دې دلته راځي دیز نوم کولی شي دا ایکس یې لیکلی دا ټوی ورسره لاندې لیکلي ټیک شو دې سره لاندې وړه شو دا ته چې کوم دی بره طرف ته سکویر او ټیک شو نو دغه ته جوړېږي د دې نه علاوه شارټ کټ پسې اوس چې زه دلته راځم او پیپر جوړوم کیبورډ نه رایټینګ کوم او بیا دغلته ځم نو وخت خو پرې لګي که نه زه هم چې کیبورډ نه یې ډایرکټ کوم نو کنټرول ټیک شو کنټرول شفټ ایکول ټو کنټرول شفټ او از ایکول ټو دا کیبورډ نه پریس کړي نو سبسکرپټ او سوپر سکرپټ والا کمانډ چې کوم دی ته اپلای کولی شي بل کنټرول او از ایکول ټو سره بیا دغه لاندې ته چې کوم دی اټو دا کولی شي کنټرول شفټ از ایکول ټو او کنټرول ایکول ټو دا اپلای کولی شي دا شان بیا زر کېږي ښه بیا ورپسې دی چینج کیس کمانډ دی ورپسې دې کې نور خبره هم شته دی
په مور انډرلاین کې د انډرلاین له بیا کلر هم ورکولی شي. کوم پیراګراف یا ټاپک چې تا انډرلاین کړو ټیک شوه دې ته رالم انډرلاین مې کړو او دې انډرلاین نه زه اوس کلر ورکول غواړم. دلته راشئ انډرلاین او دلته یو کلر ورکړه هغه شان کلر به راشي ټیک شوه. ښه اوس سبسکریپ چینج کیس والا خبره ده. چینج کیس دا لیکل ما کړي دي ټیک شوه. اوس ناڅاپه یو کس راشي ما ته چې دا لیکل خو تا وړه کې وکړو دا ټول غټه کې وکړه ټیک شو. زما غټه کې پکار دي زه چا سره کمپیوټر اپریټر یا چا لیټر وغیره تیارې نو چې ته اوس دا ټول د سر نه غټه کې لیکي په دې خو ډېر وخت لګي چې ته دلته راشي او کیپس لاک ورته آن کړو همدغه لیکل ته په کیپیټل کې شروع کړي وای او یو ټیک شوه. وخت پرې ډېر لګي که نه همدغه به واپس لیکي نو هغې دپاره دا اسانه ده که تا ته وایي چې لومبی ټکي غټه کې راوله یا ټول وړه کې سمال کې پکار و ټول کیپیټل کې پکار و. چینج کیس سنټنس کیس دا نارمل حالت یاد دی ټیک شو. دا کوم چې په اپلای دی لوور کیس ټول زما په سمال کې پکار دي چې څومره لیکل شوي او به تا سره ټول سمال کې راشي او اپر کیس مطلب ټول زما په کیپیټل کې پکار دي نو چې څومره لیکل دی تا ټول کیپیټل واړی. دې نه علاوه کیپیټلایز ایچ ورډ هر یو لومبی ټکی ماله چې کوم دی کیپیټل کې پکار دی. وای او یو نو صرف وای غټه کې شوه کین کې سی غټه کې ایزیلی کې صرف ای غټه کې چینج کې سی غټه کې کیپیټل کې نو هغه لومبی ټکی به پکې کیپیټل کېږي. او بیا ټوګل کیس کې هر لومبی ټکی چې کوم هغه سمال کې شي. اوس دا فارمیټ پې زه دغه ځای نه مانه دا کمانډ ډېر شو یا چینج کیس دا نوم مانه یې شو یا آفس دا 2007 دی 10-11 ته زه کېناستم هغې کې دا کمانډ بل ځای کې پروت دی نو شارټکټ به درته یاد وي بیا په ټول کې یو شارټکټ یې شفټ F3 چې کوم بټن د شفټ پلس F3 ټیک شوه دې نه ته اپلای کولی شي. ګوره سنټنس کیس کې کیپیټل والا شو ټول کیپیټل او ټول چې کوم دی سمال شو دغه ځای نه بیا ته اپلای کولی شي. حدیث نه لیکلو هم سایز زیاتېږي 11 12 14 ټیک شوه 16 که دغه شان نه دلته کلیک وکړه او چې څومره لیکې زه یم چې 11.5 سایز پې ورکړه ټیک شوه هغه شان به پې اپلای کېږي. دا شاندیز نه هم لیکلو چې کوم دی شرینک فانټ او گروث فانټ چې کوم لیکل هغه ته زیاتولی شي. شارټکټ به سي کنټرول شفټ ګریټر دین کنټرول شفټ لیس دین ټیک شو. دا سره د لیکلو سایز کېږي. بل دا کلیر فارمیټ دی بولډ اپلای شو ایټالیک اپلای شوی په لیکلو انډرلاین په اپلای شوی کلر په اپلای شوی دی. اوس هم چې دا ټول فارمیټ دی کلیر شي فارمیټ دی ختم شي ټیک شو نو په دې باندې کلیک کړه کلیر فارمیټ. د دې نه علاوه شارټکټ به سي زه چې په شارټکټ یې ختموم کنټرول بټن او سپیس کنټرول پلس سپیس نو دغه د کلیر فارمیټ شارټکټ دی. د اوس کلیپ بورډ موږ سره وشو ورسره چې کوم دی د پاڼې دا ګروپ وشو ټیک شو نور به بیا